راځئ چې دوې مهمې جملې زده کړو. هغه جملې چې موږ ورسره مخامخ کېږو روزمره ژوند کې، په سکولونو کې، په دفترونو کې، په ملګرتیا کې. کله چې موږ چاته وایو ماته یې واضحه کړه یا روښانه کړه، واضحه راته ووایه. په الماني ژبه داسې وایي مخ اس mir klar. ماته یې روښانه کړه، مخ اس mir klar. که بل موږ وایو زه یې په حق کې یم، چې تاسو سره څوک یو څه خبر وکړي، یو مشوره درسره کوي، تاسو ورته وایي زما خوښه ده، یا زه راضي یم، یا زه یې په حق کې یم. په الماني ژبه داسې وایي ich bin dafür. ich bin dafür. زه یې په حق کې یم. دوستانو که موږ چاته وایو څنګه چې ستا خوښه وي، څنګه چې ستا خوښه وي، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو که غواړئ الماني ژبه زده کړئ، 15 منټه یا 20 منټه وخت ورکړئ زما د یوټیوب ته او ټیک ټاک ته. انشاءالله تاسو په ژبه کې به ډېر بهتري راسي او د دې مناسبات به تاسو کولی شئ چې خپل مشکلات په خلکو سره او په بازارونو کې حل کړئ.